نن تاسو ته یو طریقه درښیم چې د ټیک ټاک څخه تاسو څنګه کولی شئ چې ویډیوګانې بغیر د واټر مارک څخه ډاونلوډ کړئ. بغیر د واټر مارک څخه د ویډیوګانو مطلب دا دی چې کله چې تاسو غواړئ چې د ټیک ټاک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ نو د هغه کوم اکاونټ نه چې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ باید د هغې نوم رانشي ټیک ټاک څخه ویډیو سره ویډیو فقط همداسې ویډیو راشي او د هغې اکاونټ والا نوم رانشي او همدارنګه هغه ویډیوګانې په کوم ډول ډاونلوډ کولی شو کوم ویډیوګانو چې سیف آپشن ور باندې بند وي. اوس په دې ویډیو کې تاسو ته دا طریقه درښیم چې تاسو ویډیوګانې بغیر د واټر مارک څخه څنګه ډاونلوډ کولی شئ او همدارنګه هغه ویډیوګانې چې سیف آپشن ور باندې بند وي او هغه ویډیوګانې څنګه ډاونلوډ کیږي. نو تاسو ته یو اسانه طریقه درښیم، دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. لاړ به شئ ټیک ټاک ته. نو چې کله ټیک ټاک ته تاسو لاړئ د شیر علامه باندې کلیک وکړئ. اوس فرض مثال دغه ویډیو ده، د تیر علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. فرض مثال اوس دغه ویډیو تاسو ګورئ چې د دې سیف آپشن بند ده. دا ګوره دا ویډیو اوس نه سیف کیږي، سیف آپشن دی ور باندې بند کړی ده. اوس دغه ویډیو زه ډاونلوډ کوم، همدارنګه تاسو بیا کتلی شئ چې دغه ویډیو د ډاونلوډ کولو څخه وروسته په کوم طریقه چې زه ډاونلوډ کوم د هغې نوم هم د اکاونټ والا نوم هم نه راځي. نو چې کله زه د تیر باندې زه کلیک وکړم هغې نه وروسته د کاپي لینک، دا ګوره کاپي لینک به پیدا کړي چې هر ځای کې د ویډیو به څنګه کوي تاسو کاپي لینک به یې کړئ. چې کله کاپي لینک باندې کلیک وکړو بیا به دې نه به ټیک ټاک به منیمایز کوي. بیا هغې نه وروسته تاسو ته اوس یو اسانه یو لینک درښیم. هغه لینک ما تیار دلته د هغه کې لیکلی نوټس کې ما سره لینک ده. نو دغه لینک چې تاسو ګورئ https://stik.io/ دا لینک به کچیر تاسو سره آیفون وي دا به په سفاري کې ټایپ کړئ او که چېرته انډرایډ وي تاسو ته په ګوګل کروم کې. نو دغه به راواخلئ تاسې د موبایل سفاري به پیدا کړئ. سفاري ته ځم هغې نه وروسته نو دلته به تاسې ولیکئ هماغه لینک https://stik.io او سلیش. نو دغه لینک به تاسې په دې کې کلیک کړئ. هغې نه وروسته ګو باندې به کلیک وکړئ. چې کله ګو باندې کلیک وکړو نو دغسې دا صفحه به تاسو سره خلاصه شي. نو دا صفحه موږ سره خلاصه شوه. نو د ټیک ټاک لینک موږ تیار راغلی نه کاپي کړی و. چې کله لینک هم کاپي کړئ بیا په دې کې جسټ انزرټ لینک باندې به دلته کلیک وکړئ. نو هغه لینک به په دې کې پیسټ کړئ. چې کله هم پیسټ کړو بیا به ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو کله هم چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دلته ولیکل شو ویتاوټ واټر مارک، بیا ویتاوټ واټر مارک باندې به کلیک وکړئ. نو چې کله ویتاوټ واټر مارک باندې کلیک وکړو دلته ډاونلوډ بیا به ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته ګوره پاس د لینک سره stik.io دلته د څنګ کې د تیر علامه ده ډاونلوډ دې باندې به کلیک وکړو. ګوره اوس دا ویډیو دې ځای کې چې کېږي ډاونلوډ کېږي. اوس ګور دې باندې زه کلیک کوم. اوس ګوره دلته واټر مارک پکې نشته دی. اوس دا ویډیو ما ډاونلوډ کړه. اوس ګوره چې کله تاسو ویډیوګان ډاونلوډ کوئ بیا چې کوم اکاونټ نه تاسو ډاونلوډ کړي نو هغه ځای کې د اکاونټ نوم هم راغلی. ګوره اوس دې کې څنګه شو نوم پکې نشته ده. په دې کې ما ډېرې ویډیوګان نورې هم ما ډاونلوډ کړي دي. ګوره دا مې هم په دې سیستم ما ډاونلوډ کړی. ګوره دلته هم نوم نشته، یوازې دا ویډیو هم ما همدې طریقه باندې ما ډاونلوډ کړ. تاسو کتلی شئ دلته هم د دې اکاونټ والا نوم نشته دی، واټر مارک پکې هیڅ ډول واټر مارک نشته ده او دې سیف آپشن هم بند کړی ما دا ویډیو ډاونلوډ کړی ده. همدارنګه دا ویډیو مې هم ډاونلوډ کړی ګوره دلته هم نشته دی. نو دا ویډیو تاسو په کوم ځای کې بیا پیدا کولی شئ. بیا به تاسو فایلز ته راشئ. فایلز ته چې کله لاړئ دلته به ډاونلوډ سره پیدا کړي. دا د ډاونلوډز ګوره ډاونلوډز باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته ویډیو ګوره دلته راغلی. بیا به د تیر علامه باندې به کلیک وکړئ. دا به دلته سیف ویډیو به راشي. دا به دلته تاسو سره چې شي سیف به شي. ویډیو دلته راغی ده.